الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله رب العالمين فرمای: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وصحيح الباني. مسلمانان ورونو، زمون دین کامیاب انسان هغه چاته وای چې فتنو څخه بچ او محفوظ وساتل شي، او کامیاب او خوشنصیبه انسان هغه څوک دی چې فتنو په وخت کې صبر وکړي او په دین باندې کلک شي. نن سبا فتنې د شپې د تیارو په شانته په تیزۍ سره روان دي او د خلکو ذهنونه او عقلونه ورته حیران دي. بعضې فتنې انسان پسې خاصي او بعضې د معاشرې سره تعلق لري. خاصې فتنې لکه کبر، غرور، د شهرت او په خلکو باندې ځان اوچت ګڼلو شوق، فخر او حسد کول، تعصب کول، خواهشاتو پسې تلل، په خپله ناروا خبر په خبرو کلک ودرېدل، سحر او جادو کول، د نااهله او بېدین خلکو سره ملګرتوب کول، بې حیایي، بې پردهتوب، سړي د ښځو او ښځې د سړو سره مشابهت کول، هلکان د جینکو، جینکۍ د هلکانو په شانته لباس، ډول او سینګار کول، یهود او نصارا او عام کافرانو متاثره کېدل او د هغوی عادتونه په ځان کې راوستل، او داسې نور چې بعضې فتنو په باره کې به انشاءالله را روانو قسطونو کې خبرې وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د دعاګانو په هیله یاسر بېلي بختیار.